अब زمونږ نه د تپوس کوي بالکل بیا رانه کوي که یو غریب مزدور مړ شي او که یو غریب لاچاره د شپې وږي پاتې شي د دې تپوس په الله زمونږ نه کوي چې تا په مړه ګېډه باندې وخوړله او په مړه ګېډه باندې سملاستې دی نار نه ور سملاستېدو د دې تپوس په زمونږ نه کېږي بېشکه هغه په دې لار راتېرېدم او دلته مې وکتل غټه ستونزه وه د اوبو او د اوبو نه بغیر زندګي چې کوم دی دا ناممکنه ده چې ما وکتل دا افغان مهاجر چې کوم دی دا زموږ وروڼه دي موږ سره وطن کې ژوند کوي زموږ په خاوره دی او کغه لړ دی او کبر دی خو موږ د یو خوري پیدا یو وینه ده نو ما باندې برداشت نشو چې د دې د ماشومان زه وینم او دا چې کوم دی د یو کور نه د بل کور نه اوبه راړي دا ډېر ګران کار دی د چاړه ښي د چاړه بدي څوک په غرمه کې ودی او چاته ور ډبولي کله به میلمه راشي بو په کاري کله چې اوبه خپلې نو دا ډېره لویه خبرې نه راوړو کله یو کور نه کله بل کور نه داسې کار کوو او ټول عمر راوړی نشو که د ورځې د خبره څوک ودی یو پیره به یې راوړی درې څلور پیرې نه شو راوړی که نه تکلیف یې خلکو الله تعالی دوی ته آخرت ښایسته کړي چې هر چا موږ سره مرسته کړي دا د اوبو کار صدقه جاریه ده او موږ وس نه کېده دې بور ته خپلې الله دوی کور آباد کړي سامونه احترامات قدرمندو امتیاز کمر ما پرون سره حارث افغان بای رابطه وکړه چې دلته سکورونه دي مسافر دي عاجز دي لاچار دي چې د اوبو ورته مساله ده او ډیره غټه مساله ده نو راغلی یو دلته حارث افغان بای را سره هم دی د دې ځای چې کوم ملګری دی هغه را سره هم دی السلام علیکم امتیاز کمره ستا ډیره مننه چې زمونږ په دوره شارټ نوټس باندې چې کوم دی ته زموږ خواته راغلی الله دې راته ښه د باد خوشحاله لره په دې لار راتېرېدم او دلته مې وکتل غټه ستونزه وه د اوبو او د اوبو نه بغیر زندګي چې کوم دی دا ناممکنه ده چې ما وکتل دا افغان مهاجر چې کوم دی دا زموږ وروڼه دي موږ سره وطن کې ژوند کوي زموږ په خاوره دي او کغه لړ دی او کبر دی خو موږ د یو خوري پیدا یو وینه ده نو ما باندې برداشت نشو چې د دې د ماشومان زه وینم او دا چې کوم دی د یو کور نه د بل کور نه اوبه راړي دا ډېر ګران کار دی د چاړه ښي د چاړه بدي څوک په غرمه کې ودی او چاته ور ډبولي کله به میلمه راشي بو په کاري کله چې اوبه خپلې نو دا ډېره لویه خبرې ډېره مننه ستا ډېر مشکور یم چې تا زموږ خبر واخیسته حارث بای دا ملګری مو لاړ دی دا یو بور چې کم دی نو دا دی وایي چې یاره روژه کې خراب شوی دی په دې بور باندې دا څومره کورونه دي دا څو کورونه دي دلته به درې څلور کوره وي په دې یو بور باندې څلور کوره او د دې تقریبا روژه کې خراب شوی دی روژه کې خراب شوی دی نو روژې نه تر اوسه پورې تاسو اوبه د کوم ځای نه استعمالوئ د ګاونډ نه راوړو کله یو کور نه کله بل کور نه داسې کار کوو او ټول عمر راوړی نشو که د ورځې د خبره څوک ودی یو پیره به یې راوړی درې څلور پیرې نه شو راوړی که نه تکلیف یې خلکو پیغام خدا دی وروره چې انسان دی او انسانیت دی خبر د انسان ده که د انسان خواته تلل پکاري لازم دا چل دی که نه چې وروره د انسانیت مونږ کې چې تر څو پورې انسانیت نه دی راغلی که نه مونږ نړۍ مونږ نه مني او مونږ الله هم نه مني مونږ رسول هم بیا نه مني زمونږ دین د انسانیت دی چې کوم سړی مسلمان وي نو دکې به لومبنی انسانیت وي پوه شي نو زه خو خپل ځان ورجانه نشم برداشت کولی چې هغه زه بد خبرې بد کاري او داسې چاته ستونزې په الله یقین وکړه امتیاز کمره د ما ورورې زما ستا دا ژوند یو شانتې دی مونږ دواړه یو شانتې زندګي ده نو ما له خو د شپې خوب نه راځي قسم مې د پښتۍ چې بالغ مې تر څو پورې نه لون شي په اوښکو باندې او په پردي درد کې مې ژړلې نه نو په الله یقین وکړه زما خوب چې کوم دی هغسې نه وي چې لکه نور کله څنګه وي سکون هله میلو شي چې د هغه درد ختم شي هغه ته خوشحالي شي ما ته خوشحالي شي هم په دغه باندې ګرځم هم دا مې ژوند دی او الله تعالی سره مې دا وعده کړې چې ما د خپل ژوند د خلکو دپاره د انسانیت دپاره وقف کړی دی او الله تعالی به ما د هغه شان چې کوم دی نو دغه راکوي سیلې راکوي الله نه مې دغه امید دی الله تعالی د هغه ستونزې حل کړي د هغه مشکلات ته الله آسان کړي د هغه الله تعالی هغه باندې د حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د لاس د حوض کوثر اوبه وسکولي کړي چا چې نن دې غریبانانو ته د اوبو دا کار په خپله ذمه واخیسته او هغه وایي چې زه بل دا کار کوم زه ډېر زیات مشکور یم دغه خلکو حارث بای دلته په دې ټینټونو کې مې ډېر ښکلي ښکلي ګلابونه ماشومان ولیدلو نو څنګه چې تاسو په لاره باندې ځئ پرون تاسو ما سره رابطه وکړه چې
چیرې دغه مسله ده نو زه وایم چې د پښتون هر بچی له پکار دي چې په لاره باندې داسې یو کمزوري ویني داسې یو کورنۍ ویني نو هغې سره کم سے کم ودرېږي د هغې هغه مشکلات چې کم دي هغه کمې مسلې چې نو په هغې باندې ځان پوه کوي لکه مونږ اکثر په لاره باندې روان یو نو ځان نه هوړانده او ټاڼه جوړ کړي دي بس صرف د خپلو بچو غم کو دا ماشومان دا ګلابونه ماشومان ستا مخې ته دي بېشکه زه خو د ټول نه اول دا خبره کومه د سکول نشوالی د پښتون لپاره ټول نه اول پوهه ده چې پوهه راشي مونږ کې تر څو پورې چې پوهه نشته هم دغه د ټینټونو ژوند دی زمونږ هم دغه د مشکلاتو ژوند دی مونږ تر اوسه پورې زه کوم یو بل نه پېژندو چې مونږ یو قوم یو نړۍ چې نن ګټه کړې ده په قوم یې کړې ده د قومیت چغې والي ده او هغې ګټه کړې ده نو ټول نه اول خو مونږ یو مسلمانان ته وګوره په نړۍ کې څومره مسلمانان دي هغه ټول بېزاره یو د یو بل نه که مونږ پښتانه یو نو هم د ټول نه یو بل نه بېزاره یو انشاءالله ترای پورې به زه دمه نه کوم تر څو پورې مونږ کې ساه دی او انشاءالله د دې ژوند نه آسان شوی د دې غریب قوم د دې غریب خلکو د دې ماشومانو ژوند نه الله به زمونږ نه د دې تپوس کوي بالکل بې رانه کوي که یو غریب مزدور مړ شي او که یو غریب لاچاره د شپې وږي پاتې شي د دې تپوس په الله زمونږ نه کوي چې تا په مړه ګېډه باندې وخوړله او په مړه ګېډه باندې سملاستې دی د نار نه ور سملاستېدو د دې تپوس په زمونږ نه کېږي بېشکه په دنیا کې څه غاصب خلک داسې شته چې د خلکو په حق باندې ډاکې وهلي دي نن د هغې غټه وجه هم دا ده چې په داسې رنګ کې موږ ته داسې خلک میلاویږي صاحب ستاسو څه نوم دی زما محمد نعیم محمد نعیم بھائی کار بھائی شروع شو بور والا را روان دي څه وایې دې ملګرو ته څه پیغام ورکوي الله تعالی دوی ته آخرت ښایسته کړي چې هر چا موږ سره مرسته کړي دا د اوبو کار د صدقه جاریه ده او زموږ وس نه کېده دې بور ته چې ښکلی الله دوی کور آباد کړي ډېره مننه قدرمندو بس اخره کې یو خبره چې پرون خارس افغان بھائی رابطه کړې واړه کې دړ راغلو زم راغلی ما خارس بھائی را سره هم دی ستاسو د ملګرو په تعاون باندې په دواګانو په مرسته باندې د ماشومانو د بور تنظیم وشو بور والا را روان دي او ان شاء الله چې کار پیښې وکړي جزاک الله